بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د وظیفي او تعویض ټي وي کتونکو، نن مې یو ډېر زبردست تعویض تاسو دپاره راوړی دی، خصوصا د هغه غرونو دپاره چې هغې باندې دشمن هر وخت غالب وي یا د فساد کوونکي دشمن نه دغه غرونه ډېر بې انتهایي تنګ راغلی وي. نو که دا تعویض ولې یو کس وکړي او ځان سره وساتي، نو انشاءالله د دې تعویض دې ته وایي د صورت مجادلې تعویض. نو د دې نقش او د دې تعویض په برکت باندې به الله جل جلاله د هر قسم دشمن نه محفوظ ساتي. او بالفرض که چېرته د دشمن سره د روبرو مقابله راشي، یعنی آمنے سامنے د دشمن سره مقابله راشي، نو الله جل شانه به ورته فتح ورکوي. ډېر زبردست تعویض دی. کلم انسان دا تعویض د ځان سره ساتي، هغه به فتوحات ډېر زیات کوي، یعنی هر یو میدان به هغه ګټي. نو دغه تاسو ته دغه دی په دغه سکرین باندې ښکاري. د دې دپاره به د ټولو اول تاسو دغه څلور ګوټیزې چې کومه دایره ده ګیر چاپیره به هغه راتاو کې، او دې باندې به اوږدوالي باندې په دې منځ کې دغه درې کرښې راکاږئ، او بیا په اوږدوالي باندې به هم درې کرښې داسې راکاږئ لکه څنګه چې دغلته کې تاسو ته ښکاري. او دا یو څو عددونه دي. دغه اعداد چې هر یو عدد په خپله خانې کې ولیکل شي. داسې مه کوئ چې یو عدد په یو خانه کې ولیکل شي، بل عدد په بله خانه کې او بل په بله خانه کې، یعنی چې کم اعداد دي چې دا ټول په دغه ترتیب سره په دغه خانو کې ولیکل شي. نو دغه نقش ته ولیکي او د ځان سره دې وساتي، خو د دې حفاظت ته بیا ډېر زیات کوي. ځان سره دې وساتي، انشاءالله چې کله د دشمن سره مقابله یا د بل چا سره مقابله وي، د هر قسم د مقابلې میدان کې به د انسان کامیاب راځي.